چنګیز واکمن و په قدرت کې مغول راوستل د سره لښکرې سره پوځونه خو کارمل راوستل د عربان او پنجابیان خو ملا ګل راوستل د سره رنګونه د شنې سترګې د موږ خپل راوستل ای های کوکنار بندیږي شراب نه بندیږي مدرسې بند شوې مکتب نه بندیږي ډیموکراسي شوه نقاب نه بندیږي ای مسلمانه امتحان د حساب نه بندیږي ډېر لیدی ډېر موږ له دې ملکه هجرت وکړو نشانې جوړې دي هلته مو خویندې ورونه ښخ دي مقبرې جوړې دي ګرمۍ مسۍ ماشومان دي افسانې جوړې دي لا مو تر اوسه وینې څاڅي و ویلې جوړې دي دومره لمنځونه اودسونه کراچۍ کې نشته د اسلام آباد سره نږدې لاهور پنډۍ کې نشته دلته جهاد د مکمل اسلام دوبۍ کې نشته د دې نه سخته بېشرمي په بېشرمۍ کې نشته ای های حد دې کړی ډېره لیده راځه چې وډ درکړمه تا ته خپله ګوند وغواړه تر څو به یو بل سره وژنو سره ژوند وغواړه راځئ چې خپل منځ کې جرګه شو داسې خوند وغواړه نو تک اندر وې وړه ټک بیا سمرقند وغواړه ای های حد دی لالو مرجان مو خارجیان جوړل ترس پیره نشته ظالمان جوړل نختر جنگل مو د غداران جوړل خاکه حقوق د یتیمان جوړل واه دوه طرفه شهادت نه وي هر ملا ته ویم په قرآن کې خلاصې فیصلې شته بیا هم تا ته ویم چې مسلمان ورور مړ کوي ټولې دنیا ته ویم چې نه مني د مجبوریته بې غیرته ویم چې تا ته نه ویم نو چا ته ویم بشکه هر دښمن مو چې په شنه زرغون بیراغ واړول د خپل حدود نه مو په بیړه په کنداغ واړول دغه تور مو په لغتو په باغ واړول د وخت حالاتو مې په بل لوري دماغ واړول د غفلت خوب به ماته څنګه بېسره کې راځي اوږونه ویړي کې ما غږ د ټوپکو راځي کله یې راویښ شي اوازونه د چورلکو راځي ماشومان مړه شي بدرګې د ملایکو راځي سار مې مرد شوی وهل شوی خو ټیټ شوی نه دی دغه قانون د پښتنو دی دا خو نوی نه دی له مو په زړو کې ډیوې بلې مشال سوی نه دی ستړی به شی خوړی نه شي دا پیروی نه دی ډېره دی پردی اختیار د ژوند ګناه لري ثواب نه لري لکه یو کلی چې جومات لري محراب نه لري راځئ سرونه ترې قلم کو چې کتاب نه لري په توره شپه راځي کورونو ته ادب نه لري څوک چې دښمن سره دوستي کړي ماته زور راکوي زمونږ په یو لاس کې چاړه په بل کې لور راکوي ورته خوشحاله وي چې ښه تنخوا په کور راکوي بې له یوه ځه مرستې نه دي دا په پور راکوي د پلار نیکه توره د پرېښوه ډال د څوک خرڅوي ټول قیمتي غم یې یوړل لال د څوک خرڅوي شوه پښتنه پېغله سره توره شال د څوک خرڅوي اوس د په کور سودا شروع دیوال د څوک خرڅوي مونږ پښتانه هر څه لري مشرتابه نه لري لکه یوه ښځه چې لیوار لري میړه نه لري دلته رمې ګرځي د میږې غاړ لیوه نه لري نه په زړه کې مې اور شته خو دود لمبه نه لري خالي په خوله به غوره نه کوئ عمل پیدا کړئ خپله غویر خپله جرت په مکمل پیدا کړئ موراني ورونه یې جدا کړو خپله ول پیدا کړئ بدن خالد زړه شیرعلي زغره دلدل پیدا کړئ چاته د ښځو کور ور ډک وي نارینه نه لري څوک نغري کې خپل پښتان کې زنانه نه لري غریب د ځان په ویر اخته وي سرپناه نه لري خان چې مسکین پوښتنه نه کړي دا ګناه نه لري دومره یو ګرام چې اندازه نه لري ټول لوربر پښتون ولس ته خاص کر مسافر ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وای او ساعت په کلو کې به وای ملګرو لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده موږ په دې پروګرام کې دغو شاعرانو لیکوالانو ورونو سره کم چې د پښتو ژبې ادب لپاره یې بلا کار کړی وي زیار کړی وي نو هغې ته موږ ورځو تاسو لپاره ترې ښایسته شعرونه او نظمونه ریکارډ کوو نو خوشبختانه په دې بنډار کې راسره د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال شیر محمد مجبور صاحب سره نستی لرو د مجبور صاحب له څېرې او رمې سره اکثره پښتانه بلدتیا لري نو د هیڅ تعارف محتاجه نه دی نو موږ هم د تاسو د بار غوښتنې په اساس د د مینوالو د غوښتنو په اساس راغلی یو چې مجبور صاحب سره یو کوچنی ناستی ولرو نو مجبور صاحب تاسو لپاره ښایسته شعرونه نظمونه ریکارډ کوي نو راځئ تاسو د بنډار تر پایه موږ سره وګورئ موږ سره مله پاتې شئ مجبور صاحب د ذریعت په دې خپل ادبي پروګرام کې درته د بیا ځل لپاره ډېر زیات ښه راغلاست وایو خیر راغلی مننه کوم په اول قدم کې ټولو پښتانه ورونه په اول قدم کې د مدني جنان تلپاتې او عظیمه تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بس دا ستاسو غوښتنه تاسو مینه ده ذریعت صاحب چې راغلی موږ سره ادبي بنډارونه جوړوئ د خلکو مینه خړوبوئ نن خو د کترا په سر کړې ده معلومګۍ نه ده په سر کړې دا دواړه داسې وي چې مجبور صاحب موږ خو ویښتان کل کړي دي نو علت یې دغه ده شاید ډېر لیدونکي به دغه فکر ولري چې د کوم سټایل کړی دی نه سټایل نه دی موږ ویښتان کار کړی دی راځم دوی ته به شی ووایم خدای دې وکړي چې د دوی تنده پرې ماته شي نو ارشاد مجبور صاحب نو لیدونکي به ډېر پته مې وي ځکه ستاسو د شعرونو ستاسو د نظمونو بېسارې تږي دي دوی یم کتونکي دا خبره وکړم ذریعت صاحب چې زه له درده شاعري کوم
ما شعر و شاعري په چا پورې تړاو نه لري ما د شعر شاته سیاسي کړی وجود نه لري دا مې د خپل درد دی چې خلکو ته پښتنو ته زړونو ته یې رسوم نو غزل دی وایي چې چاله نړۍ لسونه تاو نړۍ په غېږ کې نیسي چاله نړۍ لسونه تاو نړۍ په غېږ کې نیسي مرګ زنځیرونه شرنګوي ځوانۍ په غېږ کې نیسي الا چې چاته زور ورکړی قبر نه ورکوي الا چې چاته زور ورکړی قبر نه ورکوي ګرځي په سر د سمندر بیړۍ په غېږ کې نیسي ټوله را ماترې نه رواني خوشبنکۍ خپاوي ټوله را ماترې نه رواني خوشبنکۍ خپاوي تسلي زړه ته ورکوي شپلۍ په غېږ کې نیسي ښکلی سړی وي ښکلی سړی وي خو عادت د ماشومانو کوي ښکلی سړی وي خو عادت د ماشومانو کوي شکور ورته ډب کړي مګر بیا ډوډۍ په غېږ کې نیسي داسې صابر شی مجبوره لکه خړې خاورې داسې صابر شی مجبوره لکه خړې خاورې ځمکه صابره د طوفان ګډۍ په غېږ کې نیسي بل یو غزل دی وایي چې زما د ژوند د ارمانونو لاره ماته شوله زما د ژوند د ارمانونو لاره ماته شوله زما د ژوند د ارمانونو لاره ماته شوله چې ما به مخ پکې کتو هنداره ماته شوله طوفان خو نه و دریا ده طوفان خو نه و د دریاب څپې زیری راوړو ټینګه تخته د بیړۍ هم له ډاره ماته شوله که څه هستي لرم که څه هستي لرم خو بیا منزل ته نه رسېږم خپله مې ولیده چې وار له باره ماته شوله که څه هستي لرم خو بیا منزل ته نه رسېږم خپله مې ولیده چې وار له واره ماته شوله د تخیل شڼې مې واړه په سنګر کې اوسي تنکی مشوم وړي جنازه له ښاره ماته شوله د تخیل شڼې مې واړه په سنګر کې اوسي تنکی مشوم وړي جنازه له ښاره ماته شوله تقدیر لیکلی د مجبوره ځان ته مه ځورېږه تقدیر لیکلی د مجبوره ځان ته مه ځورېږه چې کومه هیله وه د کار بېکاره ماته شوله وایي چې دومره مې وژړل د اوښکو مې حساب نه کېږي دومره مې وژړل د اوښکو مې حساب نه کېږي ریا یې ما کړې ځکه بیا به مې ثواب نه کېږي ژبه د ګونګه شه ملا چې حقیقت نه وایي ژبه د ګونګه شه ملا چې حقیقت نه وایي رښتیا خبرې ولې باندې په محراب نه کېږي ژبه د ګونګه شه ملا چې حقیقت نه وایي رښتیا خبرې ولې باندې په محراب نه کېږي مونږ په کچا ټوپک جهاد وکړو روسانو سره مونږ په کچا ټوپک جهاد وکړو روسانو سره اوس راته وایي چې په تش لاس انقلاب نه کېږي ښکاره دښمن دی مسلمان سړی دوزخ ته بیایي دومره پلیت دی چې غسل په دریاب نه کېږي ښکاره دښمن دی مسلمان سړی دوزخ ته بیایي دومره پلیت دی چې غسل په دریاب نه کېږي مجبوره دوې هګۍ د خرڅ کړې نسوار پرې واخله مجبوره دوې هګۍ د خرڅ کړې نسوار پرې واخله د سا شوکي خو په 100 روپۍ رباب نه کېږي مننه کوم مجبوره دوې هګۍ د خرڅ کړې نسوار پرې واخله د سا شوکي خو په 100 روپۍ رباب نه کېږي یو بل هغه دی چې کېدای شي دا تصوف والا ډېر خوند ترې واخلي دا یو غزل دی چې غر چېرته کمر چېرته اوبه چېرته غر چېرته کمر چېرته غر چېرته کمر چېرته اوبه چېرته اور چېرته لوګی چېرته لمبه چېرته هر څه په عجیب عجیب انداز کې دي دریا صاحب هر څه په عجیب عجیب انداز کې دي ګیس چېرته للټیم چېرته ډیوه چېرته فکر هم د ذکر نه بهتر ګڼم فکر هم د ذکر نه بهتر ګڼم غوا چېرته غلام چېرته شیده چېرته فکر هم د ذکر نه بهتر ګڼم غوا چېرته غلام چېرته شیده چېرته وایي چې هر څه به په یو نوم پورې وتړم ځان چېرته جانان چېرته خوږه چېرته ما ته به د دغه خوراک وښیي ما ته به د دغه خوراک وښیي روغ چېرته غذا چېرته خوړه چېرته ما ته به د دغه خوراک وښیي روغ چېرته غذا چېرته خوړه چېرته زه مجبور له دغه نه عبرت اخلم زه مجبور له دغه نه عبرت اخلم یې چېرته او نه چېرته او زړه چېرته زه مجبور له دغه نه عبرت اخلم یې چېرته او نه چېرته او زړه چېرته ډېر خوند وکړه مجبور صاحب تاسو د کور ودان وي چې زموږ بلنه مو قبوله کړه موږ ته مو وخت راکړه زحمت مو وایسته ژوندی دې وي د وروستۍ کې هغه پښتنو وروڼو ته خاص کر مسافرو ملګرو ته چې د وخت کې تاسو د سکرین په شا باندې ګوري هغې لپاره که د زړه کوم ویل لرئ یا کوم داسې پیغام ورته لرئ نو څخه اورئ بیا ټولو مسافرو وروڼو ته مې دا پیغام دی چې تقدیر نه بدلیږي
کومې ناخوالې کوم هغه چې مخکې راځي دا د تقدیر په شری دي تاسو ژوندونه مه خورئ تاسو به پلار مړ شوی وي مور به دې مړه وي بچیان به دې مړه شوي خو دا په ژړا نه راګرځي دا د تقدیر په شری دا بدلیږي نه دا چې د خدای خوا کوي موږ به څه وکړو صحیح شوه نو خبره داسې ده چې ځورېږم انشاءالله وخت راځي وخت روان دی انشاءالله خپل عقیده مه خرابوئ خپل وطن مه خرابوئ دا مې سپارښتنه ده دې ته ډېره مننه قربان شم مجبور صاحب لیدونکو دا و د شیر محمد مجبور صاحب سره یو کوچنی شان د ادبي بنډار چې وروستۍ کې تاسو لپاره ښایسته پیغام هم پرېښودو او راسره بنډار کې ناست ملګري اجي صاحب او نور دوه ملګرو څخه مې هغې د کور ودان وي ډېره مننه چې موږ سره په بنډار کې شتون درلود تر بل دغسې بنډاره ما یاد ته مجبور صاحب ته او سره ملګرو ته مو بس دعاګانې کوئ ښه وخت او ښې چارې